السلام علیکم. زه یم ستاسو رحمت الله. یو ځل بیا تاسو ته معطف شم حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه. امید ساتم چې روغ جوړ به یې، ښه به یې، خوشحاله به یې. نن ما تاسو ته ښکلې شان ویډیو راوړې ده د فیسبوک په باره کې چې موږ به فیسبوک خپل رنګ د فیسبوک رنګ موږ څنګه ډارک موډ ته اړولی شو او د مسنجر رنګ موږ ډارک موډ ته څنګه اړولی شو. راځئ تاسو ما سره اخره پورې د ویډیو کې کتلی شئ. تاسو زمونږ ویډیو ته نو تاسو به ډېر څه زده کړئ او زمونږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په غنټې نشان باندې کلیک واخلئ او په آل باندې کلیک واخلئ چې زمونږ نوې ویډیو تاسو ته تر اوله راورسي. ډېر ټایم مو نه ضایع کوم، ځم د ویډیو په طرف. تاسو ما سره ویډیو اخر پورې کتلی شئ. تاسو به راشئ خپل فیسبوک ته. کله چې راشئ خپل فیسبوک ته نو تاسو په دې 3 ډاټ نشان باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې 3 ډاټ نشان باندې کلیک واخلئ نو تاسو به راشئ په دې سیټینګ باندې به کلیک واخلئ. کله چې تاسو په سیټینګ باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. لاندې به راشئ ډارک موډ باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله چې تاسو په ډارک موډ باندې کلیک واخلئ نو ما سره الان سات بالکل ډېر اپ باندې دی او دا زه ان کول غواړم. دا چې زه ان کړم نو دا به موږ ته فیسبوک چې دا به موږ ته په ډارک موډ باندې شي. دا به موږ ته خپل رنګ بدل کړي، بلیک کلر باندې به شي. نو تاسو کتلی شئ زمونږ فیسبوک رنګ څنګه بلیک شو، ډارک موډ ته واوړېدو. دا ګورئ زمونږ فیسبوک چې دا ډارک موډ ته واوړېدو، بالکل په بلیک کلر کې لیده کېږي. نو د دې نه بعد موږ ځو مسنجر ته. تاسو مسنجر ته هم تللی شئ. په مسنجر کې خپل سیټینګ کلر چینج کولی شئ، ډارک موډ ته اړولی شئ. نو تاسو به راشئ خپل په دې پروفایل باندې به کلیک واخلئ. کله چې تاسو په خپل پروفایل باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به داسې له پاسه انټرفیس راشي. په ډارک موډ باندې به کلیک واخلئ. دا ډارک موډ باندې ما کلیک واخلو نو دا موږ سره بالکل اف دی. نو دا موږ ان کول غواړو. کله چې دا موږ ان کو په ان باندې موږ کلیک واخلو دا موږ سره بالکل دا د مسنجر سیټینګ موږ سره بالکل په ډارک موډ باندې شو. تاسو کتلی شئ په دې سکرین باندې مخامخ زموږ سره د مسنجر ته کوم سیټینګ چې شو دا موږ سره بالکل په ډارک موډ باندې شو. امید ساتم چې زموږ دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي او ډېر خوند به تو اخیستی. موږ د فیسبوک او د مسنجر کلر موږ څنګه بلیک کو، څنګه ډارک موډ ته واړو. نو تاسو ته موږ دا طریقه وښوه. نو امید ساتم چې زموږ د ویډیو به ستاسو خوښه شوي. نو که ستاسو خوښه شوي تاسو خپل ملګرو سره شیر کړئ او زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې کلیک واخلئ او په غنټې نشان باندې هم کلیک واخلئ چې زموږ د نوې ویډیو تاسو ته تر اوله پورې راورسي. والسلام.